په غزني ولایت کې د ترافیکو مدیریت له تیرو 10 ورځو راهیسې په ښار کې د بې اسنادو موټرسایکلو راټولولو لړۍ پیل کړې چې په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 900 بې اسناده موټرسایکلونه راټول کړي دي. د دې ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي یا د لړۍ د امنیت د ټینګښت، غلا او نور جرمونو د مخنیوي په موخه پیل کړې ده. تقریبا 15 میاشتې له 15 تاریخ وروسته هغه موټرسایکلان چې هغه له لویه سره بیخي ګمرک شوي نه دي، هغه موټرسایکلان ټولېږي او هغه موټرسایکلان چې ګمرک شوي دي او پرېټ شوي نه دي هغه موټرسایکلان ټولېږي او بل هغه موټرسایکلان چې باقیات ولري هغه موټرسایکلانو لپاره شکایتونه کېږي ورځ د بلې. نو دا تقریبا چې تر اوسه پورې یا تعداد د 800 پورې شاوخوا موټرسایکلان موږ قید کړي دي. هغه زیاته کړه دا لړۍ به تر هغو دوام لري چې دوی ته له مرکز څخه د ودرېدو امر نه وي شوی. له بلې خوا بیا په غزني ولایت کې ځینې ښاریان شکایت کوي چې هغه موټرسایکلان چې ګمرک شوي نه دي وړل یې تر ګمرک پورې یوه ستونزمنه چاره ده. که چېرته دولت ورته همدلته په غزني کې یوه څانګه خلاصه کړي د خلکو سره به یوه همکاري وي. خو نور محمد رهبر د غزني د ترافیکو مدیر د دې موضوع په اړه وویل چې په دې اړه یې له مستوفیت سره خبرې کړي او هڅه کوي چې غزني کې د ګمرک یوه څانګه خلاصه کړي. یوه غټه ستونزه ده په دې باب کې موږ له مستوفیت سره خپله د مستوفیت رئیس صاحب سره موږ په دې کې مجلس کړی ده او پیشنهادونه مو ورته کړي دي په دوسې یوه څانګه ورته خلاصه کړي غزني ولایت کې چې د خلکو لپاره یو سهولت جوړ شي. انشاءالله الرحمن په دې باندې کار روان ده، نو وعدې راسره شوي دي انشاءالله چې په لنډ وخت کې به دلته یوه څانګه ورته خلاص شي. هغه موټرسایکلان چې نه دي ګمرک شوي هغه به د دې دننه په ولایت کې ګمرک کېږي. ورته مهال د غزني ښار اوسېدونکي د دې نوې تګلارې هرکلی کوي، خو په دې باور دي چې باید د دې پلي کولو لپاره وخت ورکړل شي تر څو موټرسایکل چلوونکي وکولی شي خپل اسناد بشپړ کړي. دوی زیاتوي چې یو په یو د موټرسایکلو نیول خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. خواست داره میداره که چند مردم وقت بده که مردم برای مشکل خود حل کنه، یک 2-3 ماه 4 ماه وقت بده که مردم کسی برای خود پیدا کنه که برای وقت بگیره زحمت خود پیدا کنه که باید برای هموطنان وقت داده شود 2-3 ماه 4 ماه که وقت بگیره باز اشیاء خود جور کنه اسناد بی وقتش کار نمیشه. جلوگیری خود زیاد میشه، کسایی که مثلا اسنادش بخصوص باید نو کنه خیلی خوب کار است راه میشه. مردم خیلی بیچاره اوگار است، خیلی از بعض موتورسیکل‌ها 10 تا 5 سال باقی شده کنه بخیر مشکلات باید وقت داده شود برای هموطنان ما که مقامش خودش باید کم هم چی کنن دولت مختص. د یادونې وړ ده چې د غزني ترافیکو مدیریت له خلکو غواړي تر څو د یادې چارې د لا ښه مخته وړلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.